د ننګرهار مرستیال والي وایي ولسونه دې د ځنګلونو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مخورو سره په ناسته کې وویل چې د حکومت ترڅنګ ولسونه د ځنګلونو په ساتنه کې مکلفیت لري او په دې برخه کې پر ولسونو د ښې همکارۍ غږ وکړ. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي ناسته ترسره شوه. د معلوماتو له مخې یادې ناستې ته په هرات کې د خصوصي سکتور له لوري د بام هرات تفریحي کمپلکس جوړولو طرحه پر اوسپنې ویلي کوونکو فابریکو باندې د دولتي داغمجاتو د ویش او پلور، د بدخشان د ویکادور سرو زرو کان د قرارداد او یو شمېر نور تعقیبي موضوعات د بحث لپاره وړاندې شوي چې تر مفصل بحث وروسته د بام هرات تفریحي کمپلکس جوړولو طرحه تایید شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د نورستان ولایت د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شل جریبه ځمکې اخیستلو بودیجې د منظورېدو خبر ورکړی دی. اسلامي امارت سعودي عربستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. د کوچني اختر په شپو او ورځو کې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه سیلانیان د پروان ولایت د ګلغونډۍ، ارغوانزار او نورو تاریخي او طبیعي سیمو لیدو ته ورغلي دي چې یوازې د ګلغونډۍ سیمې څخه 44380 سیلانیانو لیدنه کړې ده.